ملي بیرغ چې په لویه جرګه کې انتخاب شو په 1919 کې. منظور احمد پښتين د افغانستان د ازادۍ د 100 کلیزې په مناسبت بیا پیغام خپور کړی دی. نن زیاتره افغانان یو بل ته د ازادۍ او د خپلواکۍ مبارکیانې ورکوي په داسې حال کې چې وطن کې دننه افغان پیغلې د تعلیم او د کار اجازه نه لري. منظور احمد پښتين د افغانستان د ازادۍ د 100 کلیزې په مناسبت بیا پیغام خپور کړی دی. ګورئ څوک چې وایي منظور پښتين یا د پښتون ژغورنې غورځنګ د لوی افغانستان داعی نه دی یا د مبارزې دغه یو هدف لپاره نه ده، نو تاسې د منظور پښتين د هغه ګډ ورځو ټویټونه د فیسبوک پوسټونه وګورئ چې که د بیرغ ورځ وي، که د ازادۍ ورځ وي، که د افغانستان د اتلانو د ګټې ورځ وي، د کرکټ د ځانګړو ورځو دغه راز په افغانستان کې د غمونو شپې ورځې وي، په هر درد، په هر غم، په هر خوشحالۍ، په هر ارزښت، په هر پالنه دا سړی موږ سره راګډ دی. تازه د افغانستان د خپلواکۍ د 100 کلیزې د بیرته اخیستلو د بیا ګټلو د مبارکۍ په پار باندې ویلي دي چې د پیرنګیانو څخه د استقلال بیرته ګټلو ورځ دی، ټولو ته نیکمرغه وي. هغه په دغه پوسټ کې ویلي دي چې هم د دې تاریخ ورځې لوی نښان او د افغانیت نمایندګي ملي بیرغ د ورځې د لمانځلو په موخه په ټولنیزو رسنیو کې د پوسټ کولو په بنیاد 14 ورځې مخکې په خوست کې طالبانو زموږ ملګری احسان سعادت بندي کړ او له سختو تکلیفونو وروسته یې له معتادینو سره په یو ځای کې بندي کړ چې تر اوسه هم بندي دی. منظور پښتين په دې پوسټ کې که زه وایم ساده وایم ګیله کړې ده چې د همدې فیسبوک فعالیت او د غراز د ملي بیرغ د پاللو په خاطر د پښتون ژغورنې غورځنګ د نوم د اخیستو په خاطر باندې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی احسان سعادت بندي شوی دی او تر اوسه پورې د طالبانو سره په زندان کې دی. په دې پوسټ کې ذکر شوی دی. دغه راز د تحریک د ملګرو حوصلې ته هم سلام کړی چې د پنجاب ادارو په دې تور لا درکه کړي چې ولې د پنجابي استعمال له ترانې څخه منکر دي او طالبانو بیا په دې تور باندې کړي چې ولې ملي بیرغ ته احترام لري. خدای د خپل ملت د اقدارو په حق لا هیڅ کله نه ټیټ شول او نه هم مات شول. دغه پوسټ کې د تحریک د غړو د یادول چې د پنجاب د ادارې سره ښکار پکار دی. بیرته بیا د خپل د سادات چې پاک باندې خبره کړې ده چې ګوندې د منظور پښتين خبره ده چې دا بیرغ ته د احترام په خاطر باندې د طالبانو التزائی غړو یا مسولینو بندي کړی دی او تر اوسه پورې د احسان سعادت په نوم باندې دا کس چې دی لا نه دی راخوشي شوی. سلامونه نیکې پیرزوینې مې ومنئ. د خپلواکۍ 100 کلیزه مو مبارک شه. دا خپلواکي په 1919 کې غازي امان الله خان بابا موږ د لر او بر افغان ملت لپاره ترلاسه کړې وه، خو هغه ارمانونه چې غازي امان الله خان بابا درلودل زموږ دپاره غوښتلې چې هغه ترلاسه کړي، ترسره کړي، هغه ورپکې کامیاب نه شو. د دښمنانو او د استخباراتي لوبو لخوا او دغه ستونزو سره موږ نن هم مخې. نو دا زموږ د ولسونو مسؤلیت جوړیږي چې موږ هغه ارمانونه چې غازي امان الله خان بابا درلودل او غوښتلې چې ترلاسه کړي چې هغې دپاره موږ یو شو، یو موټی شو، اتفاق وکړو، اتحاد وکړو او دغه ارمانونه ترلاسه کړو. نن په لر او بر افغان وطن کې زموږ د ولسونو حالات ټولو ته تر مخه دي. دلته ویني دا ملي بیرغ چې په لویه جرګه کې انتخاب شو په 1919 کې دې ته احترام نه کیږي. د غازي امان الله خان بابا تصویران د حکیمي ډلې څخه لرې شوي دي او دا داسې ده چې د افغانستان د تاریخ سره دښمني کول دی او د افغانستان تاریخ چې دی د منځه وړل دي. نو زه د لر او بر افغان ولس باندې دا غږ کوم چې راځئ یو موټی شو، یو شو او په نړیواله کچه باندې هغه رقم رول ولوبو څنګه چې غازي امان الله خان بابا وکړو په خپلې مشرۍ کې او په دننه په هیواد کې هم چې کوم هڅې وکړلې چې بدلونونه راولي او دا وطن یو پیاوړی یو سیال کې په نړیواله کچه باندې چې دا موږ ترلاسه کړو. نو زه یو ځل بیا ټولو ته د خپلواکۍ د کلیزې مبارکي وایم په دې هیله چې موږ په بشپړه توګه خپلواکه شو، سیال شو. مننه.
نن زیاتره افغانان یو بل ته د ازادۍ او د خپلواکۍ مبارکیانې ورکوي په داسې حال کې چې وطن کې دننه افغان پیغلې د تعلیم او د کار اجازه نه لري. افغان ځوانان هغه خپل د سر او د ژړ اختیار نه لري. په دې 15 میلیون انسانانو کې حتی یو هم د ګیلې او انتقاد حق نه لري. نن په ټول وطن کې ته د امان الله خان او د ملکه ثریا عکس نسي خپرولی. وطن په واقعي ډول به هغه وخت خپلواک وي، هغه وخت به آزاد وي چې نور جهل او جاهلان پرې حاکمیت نه لري او حد اقل افغانان خپل خوراک ډوډۍ لري.